پوښتنه کړې ده چې آیا موږ کولی شو چې موبایل کې قرآن راواړو او په تکیه یا په ملاسته باندې تلاوت وکړو؟ نو جواب دا دی چې ځینې علما وایي دا موبایل دا د مصحف په حکم کې نه دی، او اگر که دې زمانه کې ځینو علماو دا فتوا ورکړې ده چې دی د مصحف حکم یې لري، د موبایل او د قرآن د مصحف حکم یو دی. وایي څنګه چې هغه په اوداسه کې راخلي دا به په اوداسه کې راخلي کله چې قرآن پکې. خو دې کې راجحه دا ده چې دا موبایل د مصحف په حکم کې نه دی. مصحف بیل دی، موبایل بیل دی، او کله چې د هغې په حکم کې نه شو نو بیا اودسه خو یې راغستلی شي انشاءالله. لیکن تکیه ورته وهل او بیا د تکیه په حالت کې د دې تلاوت کول نو دا به ښه طریقه نه وي. د هغه وجه دا د نبي علیه السلام فرمایلي یا اهل القرآن لا تتوسدوا القرآن، ای قرآن والا او قرآن له تکیه مه وهئ. نه قرآن له تکیه وهل پکار نه دي، صرف نبي صلی الله علیه وسلم په یادو باندې چې کله کوو نو تکیه به یې وهله، ځکه هغه تلاوت په یادو باندې کوو. نو معلومیږي دا چې په یادو باندې تلاوت یې مستثنا دی. د دې نه غیر که څوک د قرآن تلاوت کوي د یو پاڼې د مخې نه، د مصحف د مخې نه، نو تکیه وهل پکار نه دي، بلکې کېناستله دا به ادب وي چې موږ او تاسو ورته کښېنو د هغې تلاوت وکړو. ښه طریقه به دی او تکیه وهل یا سملاستله په یا اړخ لګول او بیا دا تلاوت کوله نو دا به صحیح طریقه نه وي، بلکې ادب به دی چې نیغ ورته کښېنو بیا تلاوت وکړو. السلام علیکم ورحمة الله.